قدرمنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ او د صحت په جامو پټوي او خدای دې وکړي چې شیبې مو په خیر او خوشحالۍ سره پیل کړي وي. ګرانو زده کوونکو، په تیرو درسونو کې که په یاد ولرئ زموږ د درس موضوع منشور او عدسیه. هم مو د منشور په هکله څه چې اړین و هغه مو وفرمایل او همدارنګه مو عدسیې څه چې د عدسیو په هکله اړین و هغه مو په همغه بحث کې په تفصیل سره مو په هغې خبرې کړې وې. ګرانو زده کوونکو، نن زموږ د اووم ټولګي فزیک کې موضوع مو د عدسیې د محراق پیدا کول دي، چې څنګه کولی شو د عدسیې محراق پیدا کړو. دا زموږ موضوع ده او چې دغه زموږ 28مه خپرونه ده او همدارنګه دغه موضوع ستاسو د کتاب په 81مه پاڼه کې شتون لري. موخه دا ده چې ګران زده کوونکي وکولی شي د عدسیو په ډول باندې، د عدسیو په کارونه باندې، د عدسیو په محراقي واټن پیدا کولو باندې په دې سره وتوانیږي. دا زموږ موخه ده. خدای دې وکړي چې تاسو دې موخې ته زموږ دې موخې ته ورسیږئ. خوږو زده کوونکو، که په یاد ولرئ په تېرو درسونو کې مو هم د هندارو په هکله باندې خبرې کړې وې او هندارې مو معرفي کړې وې چې هندارې څنګه جوړښت لري او په څو ډوله دي. که په یاد ولرئ په مقررو هندارو کې مو فرمایلو چې محراقي واټن یې څنګه پیدا کیږي او په مقررو هندارو کې محراقي واټن هغه څنګه دی، مثبت دی یا اصلي دی یا حقیقي دی. او همدارنګه په محدبو هندارو کې محراق چې و هغه فرعي و چې د منکسره وړانګو د امتداد یافته څخه لاسته راتله. ګرانو زده کوونکو، نن باید ووایم چې د عدسیو د محراق پیدا کول څنګه لاسته راځي. په تیر درس کې که تاسو پوهېدلي وئ چې عدسیه څه شی ده، په کوم ځایو کې کارول کیږي، په څو ډوله ده او هغه کورنۍ دنده چې تاسو ته سپارل شوې او خدای دې وکړي چې هغه مو ترسره کړي وي. نو انشاءالله د دې درس تر پایه پورې به تاسو کومه ستونزه نه وي او په دې به وتوانیږئ چې د عدسیې محراق پیدا کړی شئ. لومړی باید ووایم چې محراق څه ته ویلی شي. محراق که هغه واټن دی، هغه چې په محدب الطرفین عدسیو کې یا په مقعر الطرفین عدسیو کې شتون لري. په محدب الطرفین عدسیو کې محراق څنګه دی، حقیقي دی او د وړانګو د وتلو څخه وروسته کولی شي چې په محدب الطرفین عدسیو کې محراق اصلي دی او کله چې وړانګې په محدب الطرفین عدسیه باندې لګیږي، له عدسیې څخه د تیردو څخه وروسته هغه ماتیږي او په یو ټکي کې ټولیږي چې همغه ټکی ډیر واضح او روښانه ښکاریږي او همغه ټکي ته موږ کولی شو چې ووایو چې دا د عدسیې محراق دی. او په مقرر الطرفین عدسیو کې څرنګه چې مقرر الطرفین عدسیو ځانګړتیا دا ده چې وړانګې یو له بل څخه تیتیږي، په هغې کې محراق مجازي دی. یعنې کولی شو دغه فعالیت انشاءالله د ستا سره یو ځای په عملي بڼه باندې ترسره کړو. ګرانو زده کوونکو، باید ووایو چې لکه څنګه چې په مقعرو هندارو کې مو د محراق پیدا کول ډیر اسانه کار و او پیدا کړی مو. کله مو که مقعره هنداره د لمر وړانګو ته ونیوله، په هغې باندې د لمر وړانګې چې لګېدل د لمر د وړانګو له لګېدلو څخه وروسته په یو ټکي کې هغه راټولېدلی چې هغه ټکی ډیر روښانه او واضحه به وه. آیا داسې بل شی هم شتون لري چې غیر د مقعرو هندارو څخه هغه د هغې په واسطه سره موږ محراق پیدا کړی شو؟ که له تیرو تشریحاتو څخه تاسو ګټه اخیستې وي او په یاد مو وي، باید ووایو چې بلې محدب الطرفین عدسیې هم دا ځانګړتیاوې لري چې د نور وړانګې له تیرېدو څخه وروسته په عدسیو کې انکسار کوي
او یو بل ته نږدې کیږي او هغه چې نږدې کیږي یو واضح او ډېر روښانه ټکي کې هغه یو بل پرې کوي چې همغه ټکي ته چې د نور وړانګې یو بل پرې کړي دي هغه ټکی ډېر قوي دی، روښنایي هم ډېره زیاته ده او د هغې شدت هم ډېر زیات دی، یعنی ډېر واضح او روښانه ښکاري، نو هغه د عدسیې د محراق په نامه یادېږي. چې همداسې کولی شو چې د که چېرته موږ او تاسو یوه محدب الطرفین عدسیه ولرو ګرانو زده کوونکو، لکه دغه چې تاسو وینئ مخکې فرمایلو چې محدب الطرفین عدسیه د هغې عدسیې څخه عبارت ده چې څنډې نازکې وي او د منځ برخه یې هغه ډبله وي، یعنی منځنۍ برخه یې نظر د څنډو ته هغه ډبله ده. دغه عدسیه که چېرته د لمر د وړانګو په مقابل کې ونیسو، د لمر وړانګې په عدسیه باندې د لګېدو څخه وروسته له عدسیې څخه تېرېږي او په دې حالت کې څنګه کې انکسار کوي او یو بل ته نږدې کېږي چې په یو ټکي کې هغه قطع کوي او هغه ټکی ډېر واضح او روښانه ښکاري، همغه د عدسیې د محراق په نامه سره یادېږي. او همدارنګه که چېرته په مقرر الطرفین عدسیو کې موږ وښیو، دغه محراق به ځکه مجازي وي چې د لمر وړانګې په عدسیه باندې له لګېدو څخه وروسته تیتېږي او له بل څخه لرې کېږي، نو ځکه وایي چې په مقرر الطرفین عدسیه کې محراق مجازي دی او په محدب الطرفین عدسیه کې محراق څنګه دی؟ حقیقي دی. د دې لپاره چې محراق پیدا کړی شو او محراقي واټن وټاکو، اړینه دا ده چې د لمر شتون په هغه ځای کې باید ترسره شي چې د لمر وړانګې شتون ولري، یعنی اړینه ده چې په دا ځای کې دا ترسره کړو چې هلته لمر شتون ولري. د دې فعالیت د ترسره کولو لپاره موږ باید که یو پرده یو کاغذ په نظر کې ونیسو باید ولرو او محدب الطرفین عدسیه له ځان سره باید واخلو. ځو دغه فعالیت د لمر په شتون کې باید ترسره کړو او که چېرته وغواړو چې محراقي واټن پیدا کړو، باید د خطکش څخه په ګټه اخیستنې سره هغه فاصله یا هغه واټن چې د روښانه ټکي او د عدسیې ترمنځ شتون لري هغې ته محراقي واټن ویل کېږي. دغه فعالیت باید د لمر په شتون کې ترسره شي چې ځو دغه فعالیت د لمر په موجودیت کې ترسره کوو. دغه د عدسیې د محراق په نامه باندې یادېږي، یعنی دغه کولی شو چې دغه عدسیې په واسطه سره موږ ځینې شیانو ته ور ورکړو، لکه په تیر درس کې مو هم ویلي وو چې عدسیه کولی شي چې د لمر وړانګې یو بل ته څنګه کړي راټولې کړي او دلته د قدرت د وړانګو څنګه دی ډېر زیات دی. دغه ټکي ته دغه چې ډېر روښانه واضح ټکی دی او کولی شو کاغذ په دې سره وسوځي، دا د عدسیې محدب الطرفین عدسیې د محراق څخه عبارت دی. خواږه زده کوونکو، تاسو په دې باندې پوه شوئ چې د عدسیې محراق څنګه لاسته راځي، یعنی که موږ مختلف ډول عدسیې ولرو، لکه دا هم یو عدسیه ده چې تاسو وینئ چې دې ته هم محدب الطرفین عدسیه ویلی شي، یعنی څنډه یې نازکې دي او د وسط یا منځنۍ برخه یې ضخیمه ده، دې ته هم محدب الطرفین عدسیه ویلی شي. د دې او دغه هم محدب الطرفین عدسیه ده. د دغو عدسیې او د دغو عدسیې محراقي واټن یو له بل سره توپیر لري. دغه په تیرو درسونو کې مو که په یاد وي هم ویلو، عدسیه چې څومره ډبلوالی کم وي محراقي واټن به لرې وي. تاسو ولیدل چې موږ وکولی شوی د دغه عدسیې په مرسته سره موږ د کاغذ پاڼې ته ور ورته کړو، یعنی هغه نقطه یا هغه ټکی چې هغه ډېر واضح او روښانه د کاغذ پر مخ باندې ولیدل شو او د دې باعث شو چې کاغذ ور واخلي، همغه واضح او روښانه ټکي ته د عدسیې محراق ویل کېږي. خدای دې وکړي چې له درس څخه مو ګټه اخیستې وي او که چېرته شونې وي امکان ولري تاسو په خپلو کورونو کې محدب الطرفین عدسیه ولرئ، دغه به ستاسو کورنۍ دنده وي چې تاسو خپل هلته محراق پیدا کړئ.